السلام علیکم ګرانو لیدونکو ستړي مشه په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. ګرانو لیدونکو په دې ویډیو کې به د افغان ابدالیانو د لوبو په هکله پوره معلومات درکم، خو تر هغې مخکې زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو تر پای وګورئ. بیا هم ستړي مشه ګرانو لیدونکو، د افغانستان کرکټ الف لوبډلې یا هم افغان ابدالیانو لوبډلې د انګلند لاین لوبډلې په وړاندې په 3 ورځنۍ لوبه کې لوبیږي. دواړو لوبډلو ترمنځ دغه 3 ورځنۍ لوبه پرون په متحده عربي اماراتو کې پیل شوه. افغان ابدالیانو او انګلند لاین د لوبډلې ترمنځ د لوبې ټاس انګلند لوبډلې ګټلی و چې په خپله یې د بیټینګ فیصله وکړه. انګلند لاین په خپل لومړني انینګز کې خپله ټوله لوبډله په 130 رنزونو له لاسه ورکړه. افغان لوبډلې له لوري د بالینګ په برخه کې نجات مسعود، ضیاء الرحمن اکبر، سلیم صافي، شهید الله کمال او شرف الدین ویکټې ترلاسه کړي. تر ټولو هغه یې د ضیاء الرحمن اکبر وي. د بیټینګ په برخه کې کپتان اکرام علي خیل او درویش رسولي تر نور افغان لوبغاړو ډېر رنزونه ترلاسه کړل. افغان لوبډلې په خپل لومړني انینګز کې خپلې ټولې ویکټې په 140 رنزونو له لاسه ورکړې. په دوهم انینګز کې هم انګلند لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 183 رنزونو له لاسه ورکړل. د افغان لوبډلې له لوري یو ځل بیا په بالینګ کې ضیاء الرحمن اکبر تر ټولو ښه وځلېده چې 6 ویکټې ترلاسه کړې او ورسره سلیم صافي و چې د افغان لوبډلې په ګټې 3 ویکټې ترلاسه کړې. د افغان لوبډلې په دوهم انینګز کې هم افغان لوبډلې په 42 رنزونو 3 ویکټې ترلاسه ورکړې. افغان لوبډله به د خپلو لوبغاړو په شتون سره 105 رنزونه نور هم ترلاسه کوي تر څو دغه لوبه په خپله بریا پای ته ورسوي. ګرانو لیدونکو، دا و د افغان ابدالیانو د لوبډلې د لوبو معلومات. که معلومات مو خوښ شوي وي ویډیو در سره لایک او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان، تاسو ټولو ته ښه وخت.